یو اهمه تنبیه بلم واورئ، هغه دا چې حجاب دا د ښځې عزت دی او د ښځې حق دی. اسلامي حکومت ښځو ته د حقوقو په ورکولو مکلف دی. د نورې نړۍ په خلاف الحمدلله زمونږ په معاشره کې په 100 کې 99% ښځې حجاب کوي. پاتې 1% ممکن یو کال بعد د نورو په لیدلو خپل حجاب شروع کی. لہذا دلته د حجاب مسئله دومره زیر بحث ګرځول نه د پکار، بلکې د ښځو نورو حقوقو ته متوجه کېدل پکار دي چې هغه ډېر اهم دي. مثلا دلته اکثر خویندې وږي دي او لږ او فقر د انسان نه کافر جوړوي. کاد الفقر ان یکون کفرا. وږي او فقیر هر څوک په ډېر لږ قیمت هر قسم او د هر نظام او د هر چا په خلاف باندې استعمالولی شي. کاش که چې داسې څوک هم پیدا شي چې په هر موټر کې د ښځو نه پوښتنه وکړي چې وږي خو به نه یې، د ولږې او د فقر پوښتنې وکړي. په هر کلي کې او په هره کوڅه کې د ښځو د خویندو د ولږو پوښتنه م وکړي. همدارنګه زمونږ په دې معاشره کې یو غټ ظلم دا دی چې ښځو ته په میراث کې هم برخه نه ورکولی کیږي. کاش که چې داسې هم څوک پیدا شي چې د ښځو دا حق هم د دې ظالمانو نه والي. دارنګې دلته په بدو کې ښځې د غوا په شان باندې په دشمنۍ کې ورکولی کیږي. دارنګې په ولورونو کې ښځې خرڅیږي. دارنګې د خپلې خوښې د واده اختیار نه ورکولی کیږي. همدارنګه د دیني او د دنیوي پوهې نه محرومي ساتلی کیږي چې دا ډېر غټ ظلمونه دي او د سلګونو کالو نه د حجاب په نسبت دا ظلمونه په غټه کچه موجود دي. حجاب خو الحمدلله زموږ د معاشرې یو عنعنم ده، خو دا ظلمونه دلته د سلګونو کالو نه په غټه کچه موجود دي. الله پاک دې زموږ د مشرانو توجه دغه اهمو مسایلو ته م راواړي.